ګرانو اوریدونکو، دا د الله تعالی په موږ او تاسو باندې خصوصي فضل او کرم احسان دی چې زموږ او تاسو په جون کې الله تعالی یو پیر بیا د رمضان المبارک غونډه کې بابرکت میاش دی راوستل. د الله تعالی د طرف نه په بندګانانو باندې په مختلفو اوقاتو کې مختلف قسمه احکامات دا فرض کړی شوي دي. بعضې داسې احکامات دي چې د هغې روزانه سره تعلق دي، بعضې داسې احکامات دي چې هغه په کال کې یو پیره دا راځي، او بعضې داسې احکامات دي چې د هغې تعلق په ژوند کې صرف یو پیره یو ځل سره وي. روزانه چې کوم حکم دی نو هغې ته ویل کېږي مونځ. په شوا روز کې یعنی په 24 غنټو کې د الله تعالی د طرف نه 15 وخت مونځ دا په هر مسلمان عاقل بالغ فرض دی. برابر خبره ده که هغه مذکر وي او که مؤنث وي. او په کال کې چې کوم حکم یو پیر مسلمانانو ته متوجه کیږي چې کوم عاقلین بالغین وي نو هغې ته ویل کېږي دا زکات حکم او د روجې حکم. دا په کال کې زکات یو پیره ورکول چې کم کس صاحب نصابي نو په هغه باندې فرض وي. او روجه دا په کال کې یو میاش یعنی 13 ورځې یا یو کم 13 ورځې دا د الله تعالی د طرف نه په مسلمانانو باندې فرض کړی شوی ده. او چې کوم حکم په جون کې صرف یو پیره سره تعلق ساتي نو هغې ته ویل کېږي حج. نو دا په جون کې صرف یو پیره په هغه مسلمان باندې چې کم مالدار وي او هغه د تلو طاقت چې لکه دا لرلی شي نو په دغه مسلمان باندې د الله تعالی د طرف نه په جون کې یو پیره حج یعنی د بیت الله شریف دیدار کول او الته چې کم احکامات دي هغې لره ادا کول دا په دغه مسلمان باندې فرض دي. به هر حال وختي طور سره چې موږ او تاسو ته کوم حکم متوجه دي نو هغې ته ویل کېږي روجه. دغې روجې حوالې سره یو څو خبرې هغه ستاسو په خدمت کې وړاندې کول کېږي. قرآن کریم کې د الله تعالی ارشاد دی یا ایها الذین آمنو، ای ایماندارو مسلمانانو، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوې ده په تاسو باندې روجه، کما کتب سرنګ چې فرض کړی شوی و علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې کوم ستاسو نه مخکې لعلکم تتقون، د دې خبرې دپاره شاید چې تاسو د الله تعالی نه ویریږئ. نو د الله تعالی د طرف نه چې کوم حکم مسلمانانو ته متوجه دي په دې کې بنیادی غرض او مقصد دا تقوا او پرهیزګاري ده. د تقوا د پرهیزګارۍ مطلب دا دی چې زموږ او ستاسو د زړونو چې لکه صفایي راشي، د خالق په اعتبار سره هم او د مخلوق په اعتبار سره هم. د خالق په اعتبار سره په دې طریقې سره چې زموږ او ستاسو په زړه کې د ګناه چې لکه جذبه دا ختم شي، د ګناه کولو اراده دا ختم شي. او د مخلوق په اعتبار سره په دې طریقې چې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د هیڅ چا دپاره هم بغض حسد او کینه نه وي. نو چې د کوم کس زړه د خالق په اعتبار سره د ګناه نه چې نه پاک دی، په زړه کې د ګناه کولو جذبې ارادې نیتونه چې نه دا نشته، او دارنګې د مخلوق په اعتبار سره زړه چې نه دا صفا دی، د هیڅ چا دپاره هم په زړه کې بغض حسد او کینه نشته، نو داسې انسان ته د شریعت په اصطلاح کې تقوادار، متقی او پرهیزګار چې نو دا ویل کېږي. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د شعبان په وروستی ورځ موږ ته وعظ وفرمایي چې ای خلقو په تاسو باندې یو میاشت را روانه ده چې ډیره لویه مبارکه میاشت ده. په دې کې یوه شپه ده شب قدر چې د 1000 میاشتو نه زیاته ده. الله تعالی د دې میاشتې روجې فرض کړي دي او د دې د شپې قیام یعنی تراویح د ثواب سیز ګرځولي دي.
څوک چې په دې میاشت کې په یوه نیکۍ الله تعالی ته نزدېکت حاصل کړي هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې فرض ادا کړل او څوک چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړي هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې او یا فرض ادا کړي دا میاشت د صبر ده او د صبر بدله جنت دی او دا میاشت خلکو سره د غمخوارۍ کولو ده په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتولی شي څوک چې د یو روزهدار روژه ماتې وکړي نو د هغه دپاره به د ګناهونو معاف کېدو او د اور نه د خلاصېدو سبب وګرځي او د روزهدار د ثواب په شان به د ده ثواب وشي خو د دغې روزهدار نه به هېڅ نشي کمولی صحابو رضی الله عنهم عرض وکړو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه و وسلم مونږ کې هر یو کس خو دومره طاقت نه لري چې د روزهدار روژه ماتې وکړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا په مړه ګېډه خورولو باندې نه ده دا ثواب خو الله جل شانه په یوه کجوره روژې ماتولو یا په یو ګوټ اوبو یا په یو ګوټ لسۍ اسکولو هم ورکوي دا یو داسې میاشت ده چې د دې اولنۍ حصې د الله تعالی رحمت دی او منځمۍ حصې مغفرت دی او وروستۍ حصې د اور نه ازادي ده څوک چې په دې میاشت کې د خپل غلام او خادم نه بوج سپکړي الله جل شانه د هغه مغفرت فرمای او د اور نه ازادي ورکوي او د څلورو څیزونو په دې کې ډیروالی کوي چې په هغې کې دوه څیزونه خو د الله تعالی د رضا دپاره دي او دوه څیزونه داسې دي چې د هغې نه بغیر ستاسو خلاصي نشته لومبني دوه څیزونه چې په هغې تاسو خپل رب راضي کړئ هغه د کلمې طیبې او د استغفار ډیروالی دی او نور دو څیزونه دا دي چې د جنت طلب کوي او د اور نه پناه غواړي څوک چې په چا روزهدار اوبه وڅښي الله جل شانه به د قیامت پر ورځ زما د حوض نه په هغه داسې اوبه وڅښي چې د هغې نه پس په جنت کې تر داخلېدو پورې نه تږي کېږي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو اوږد حدیث دی د روژې نه یو ورځ مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ټولې میاشتې هغه خلاصه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته چیرې بیان کړ عزتمن مشران ورونو د دې حدیث نه زمونږ استاد لپاره یو څو خبرې چې هغه ډېر زیات اهم دي مونږ تاسو په دې رمضان کې کوشش کول پکار دي چې دغه خبرې چې په خپل ژوند کې راولو لومبه نمبر خبره دا چې د کلکه اراده کول پکار دي چې زمونږ استادو نه تراویح چې لکه دا فوت نشي تراویح یعنی د هغه ماستن د مون نه پس د فرض او د سنت نه پس چې کوم شل رکعاته تراویح کول کیږي پکار دا چې مونږ تاسو دا پابندۍ سره کو د دغه تراویح په یوې سجده باندې الله تعالی 1500 نیکي ورکي اوس په تاسو په خپل باندې حساب کوئ چې دا شل رکعات تراویح او چې بیا په رکعات کې چې دوه سجدي شي نو سلويخ چې سجدي او بیا چې تاسو په یو سجده باندې الله تعالی 1500 نیکي درکې نو دا یې سلويخ تو سجدو به الله تعالی تاسو ټوټل 18000 نیکي درکې دا زموږ تاسو چې د آخرت ګټه ده نو دغه تراویح چې دا پابندۍ سره کول پکار دي دا رنګي په دې تراویح کې چې د قران کریم ختم کول کیږي د هغې خپل یو اجر او ثواب دی د قران د ویلو خپل اجر او ثواب د اوریدلو چې خپل اجر او ثواب بیا دغه تلاوت په مونږ کې اوریدل په تراویح کې اوریدل نو دا بیا نورم چې د دې هغه ثواب دا ډیریږي نو تراویح وکړو او په دغه تراویح کې چې ختم د دای به مونږ تاسو چې اهتمام دا وکړو دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا د صبر میاشت او د صبر بدله چې دا جنت نو دی روزه کې قدم په قدم باندې داسې قسم دي کې حالات هغه په مونږ تاسو باندې برازي چې مونږ په داسې موقع باندې چې د صبر نه کار اخلو لکه اوس مثال په تور سره کپرس کا افطاری کې س شي زمون زړه غوښتو او هغه مونږ ته حاضر نو په داسې موقع باندې چې رد بدی سپور استغه ویل بچو ته کور والته
دارنګې پښمني بعضې وخت کې که فرض که لیټ شو نو په داسې موقع باندې چې لکه یا د سره پښمني ونه شو د سره څوک پانسېدل نو په داسې موقع باندې چې لکه د صبر نه کار اخیستل ردې بدې سپورې ستغې کنځلې کول د دای نه چې لکه اجتناب وي پرهیز وي بازار کې که فرض کا دکاندار باندې چې لکه رشت دی او تا نه یو کس نیم چې لکه مخکې شو نو په داسې موقع باندې چې لکه د خولې نه بکواس نه ایستل چې څومره پورې زمونږ او ستاسو نه صبر کیږي نو په دې صبر سره به د الله تعالی په نزد باندې زمونږ او ستاسو د روجې اهمیت مقام مرتبه او فضیلت دا به نورم ډیریږي دې سره سره چې کوم مالدار خلک دي په کار دا چې د هغوی په چم گاونډ کې داسې قسم دي کې غریبانان کسان وي چې د هغوی خوارانو د نوړې درک نه لګي او نن سبا خو د ملک حالات چې لکه هغه بالکل ستاسو وړاندې دي ګراني د ډېره زیاته نو داسې ورسره چې کوم خیر ښېګړه کول پکار دي او چې په کومو کسانو باندې زکات چې لکه دا فرض دي هغوی لره پکار دا دي چې زکات دا دي دغه غریبانانو ته چې لکه ورسي که نغدې وله ورکوي او که نه په دې باندې چې لکه راشن اوړه غوړي یا نور چې کوم د روجې ضروریات دي دا واخلي او هغوی ته چې لکه ورسي نو چې د دې روجهدار کوم یعنی اجر او ثواب دی دغه رنګې به تا ته الله تعالی هغه اجر او ثواب دا بدله درکوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام دی حدیث کې چې لکه وي د څلورو خبرو تاسو اهتمام کوئ یو دا چې تاسو په کثرت سره لا اله الا الله دا وایي او استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا په کثرت سره وایي دا الله تعالی در زامندې دپاره لا اله الا الله دا کلمه طیبه ده او په فضیلت کې د دې راځي چې کم کس دا وي الله تعالی د ګناهونو د عمل نامې نه ګناهونه چې لکه دا مټاوي او د دې په مقابله کې نیکي ولا چې لکه دا لیکل کیږي او استغفار په حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشخبری د بابرکت ته مبارکباد د هغه انسان د پاره چې د کوم په عمل نامه کې استغفار دا په کثرت سره وموندل شو دارنګي د الله تعالی نه جنت غواړي یعنی څوک په پښتو کې وای یا الله ما جنت کې داخل کی یا الله ما در جنت راکی او کنه په عربی کې وای نو اللهم انی اسالک جنت الفردوس حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په جنتونو کې د ټولو نه اعلی جنت دا جنت الفردوس دی او صلی الله تاسو د الله نه سوال کوئ د جنت الفردوس او دې سره سره چې لکه د جهنم د اور نه پناه غواړي په پښتو کې ویل شي یا الله ټول مسلمانان د جهنم د اور نه چې لکه دا بچ کې پناه ولا ورکي او په عربی کې هم چې لکه ویل شي د ځان دپاره هم او په جمع سره هم اللهم اجرني من النار یا الله ما د جهنم د اور نه پناه راکړي اللهم اجرنا من النار یا الله مونږ ټولو ته د جهنم د اور نه پناه راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی کم کس د سحر مون نه پس او د ماښام مون نه پس وو پیری جنت غواړي د جهنم نه پناه غواړي او د ماښام د مون نه پس وو پیری دا جنت چې لکه طلب کوي او د جهنم نه پناه غواړي الله تعالی به دا انسان د جهنم د اور نه بچ ساتي او په جنت کې به داخلوي الله دې مونږ تاسو په دې خبرو باندې چې سمو سموردل د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.